په افغانستان کې هر کس د څو جریبه منځکې مالک دی، په دې هم نن پوهیم او جواب هم ډېر حیرانونکی دی. ګوره د افغانستان ټول مساحت چې دی دا 6,52,818 کیلومتره مربع دی، پوه شو. نفوس چې دی 1.45 میلیونه دی. ګورئ یو جریب نه دی، دا 2000 متره مربع کېږي، یعنې 2000 متره مربع دا موږ او تاسو کولی شو چې ولیکو چې دا کېږي یو جریب، پوه شوې. نو په همدې اساس باندې 1 کیلومتر مربع چې دی که نه، 1 کیلومتر مربع دا موږ کولی شو چې ولیکو دا 1500 جریبه کېږي. ښه 1500 جریبه دا کېږي. نو اوس موږ دغه شي ته تغییر کوو، دا جریب ته تغییر کوو. څنګه یې تغییر کوي؟ دغه راواخله دا عدد ضرب 1500 یې که خلاص. نو یعنې چې لیکو دا راخلو 6 5 2 8 6 9 ضرب 1500، پوه شوې. ضرب 1500 کو په دې نفوس یې تقسیموو. نفوس څومره دی؟ 1 او 45 دی که نه، او 4 صفره ورسره اچوو ځکه میلیون راځي، پوه شوې. دا څومره شوه؟ دا میلیون کې راغله. ښه دا چې ټول تقسیم کړي که نه، دا تاته څو درکوي؟ دا درکوي 7.8 جریبه، پوه شوې، د کس په سر. یعنې دا ډېر حیرانونکی دی. یعنې که ستا چېرته 8 کسان 10 کسان په فامیل کې د دې دا معنا ده چې ته افغانستان کې د 80 جریبو مالک یې، او دا ډېر حیرانونکی دی. که جرمني ته وګورو، جرمني ته فرض مثال جرمني کې بیا داسې دی چې وروره ګوله جرمني کې یوازې 2.1 جریبه منځکه کس په سر رسیږي.